ملګرو د فیسبوک د پیج جوړولو اسانه طریقه په نن ویډیو کې به زه تاسو ته درخوایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې ځان دپاره د فیسبوک پیج جوړ کړئ او ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته 3 سټیپه درخوایم. پیلنی سټیپ کې به زه تاسو ته درخوایم چې تاسو څنګه د فیسبوک پیج جوړولی شئ. په دویم سټیپ کې به زه تاسو ته درخوایم چې تاسو د هغه پیج سیټینګ څنګه کولی شئ او په دریم سټیپ کې به زه تاسو ته درخوایم چې تاسو به هغه پیج ته ویډیو څنګه اپلوډ کوئ. نو راځئ ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه پیج مکمل طریقه درخوایم چې تاسو به پیج څنګه جوړوئ، ویډیو به څنګه اپلوډ کوئ او د هغې سیټینګ به څنګه کوئ. نو که تاسو هم ځان دپاره د فیسبوک پیج جوړول غواړئ نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. نو ملګرو دوستانو د ویډیو تر پایه به راسره پاتې کیږئ. نو راځئ ملګرو ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم، ویډیو شروع کوو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمې سکیل HQB دغه زموږ د یوټیوب چینل دی، په دې باندې زه همدغه رقم انفارمیشن ویډیوز اپلوډ کوم، سکیل ویډیوز اپلوډ کوم. نو دا سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. راځئ ملګرو ځو د موبایل سکرین ته او ټوله طریقه درته د موبایل په سکرین باندې درښایم. ملګرو د خپل فیسبوک پیج ته راغلم، د پیج جوړولو د ویډیو اپلوډ کېدو مکمل طریقه به درښایم. بره په 3 لاین باندې کلیک وکړئ او بیا تاسو دلته کې سی مور ګورئ، په دې باندې به تاسو ملګرو دوستانو کلیک وکړئ. سیره چې کله کلیک وکړئ دلته کې به تاسو ته هر څه شو کېږي، خو تاسو به دلته کې صرف په پیج باندې کلیک کوئ ځکه چې تاسو پیج کریټ کوئ. سیره د دې نه بعد به تاسو په کریټ باندې کلیک وکړئ. ملګرو دوستانو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ په دې کریټ باندې لاندې به په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. ملګرو دوستانو دغه رقم انټرفیس به راشي پیج نوم، نو تاسو به د پیج نوم ورکړئ. نو د پیج دپاره ما نوم خوښ کړی د چیټ جی پی ټي ماته نومونه راکړي دي ښه ډېر تیر، او دې کې ما د 4 نمبر نوم خوښ کړی، دا ما را کاپي کړلو. صحیح دا نومونه ما څنګه خوښ کړي، په دې ویډیو کې ما هر څه ویلي دي. په دغه نوم باندې ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی. نو تاسو که یوټیوب ته راشئ او دلته کې تاسو په یوټیوب سرچ کې ولیکئ سمی سکیل HQB دغه رقم به ولیکئ. ګوره سمی بیا به ورپسې سکیل ولیکئ SKILLS سکیل HQB به ولیکئ. دغه چینل به راشي ملګرو، دې چینل کې دا ویډیو اپلوډ شوی ده، په دې کې ما هر څه په ډیټیل سره ویلي دي چې تاسو به نوم څنګه خوښوئ، ویډیو به څنګه کریټ کوئ، چینل به څنګه کریټ کوئ. دا ویډیو لازم وګورئ. سیره او راځئ اوس ځو موږ د خپل پیج په طرف باندې. ما دا نوم را کاپي کړلو او راځئ زه اوس راغلم د فیسبوک پیج طرف ته راځم او دلته کې زه دا نوم پیسټ کوم. چې کله مې دا نوم پیسټ کړل نو لاندې به په نیکسټ بټن باندې زه کلیک وکړم. ملګرو دوستانو کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ دغه کیټګري آپشن به راشي، دلته به تاسو کیټګري ورکړئ. سیره نو هغه به تاسو ګوره دلته کې ما صرف ډیجیټل کریټر ورکړی دی او دا یو دویم هم ورسره ورکړله. سیره نو دلته کې به تاسو هم دغه ولیکئ او بیا په کریټ باندې کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته ښکاري دا شنه بټن چې کومه ده شین آیکن دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. سیره دغه رقم انټرفیس به راشي، په دې کې به ملګرو تاسو په دویم نمبر کلیک وکړئ او نیکسټ پکې. سیره ملګرو دلته کې به بایو تاسو ویب سایټ ایمیل نمبر دا هر څه به درنه غواړي. سیره نو دلته کې به زه چیټ جی پی ټي ته راشم. سیره که نه د چیټ جی پی ټي سره ما ډېرې زیاتې خبرې کړي دي. اول به زه ترېنه د بایو ډسکرپشن راواخلم، دا به زه سلیکټ کړم. سیره دا نه بعد به زه ګوره دلته کې دا ویب سایټ دی، ایمیل دی، نمبر دی، دا به مونږ ورکو او داسې دا لوکیشن دا به هم ورکو. نو زه چیټ جی پی ټي ته دوباره راغلم، دا لاندې کوم مایک آپشن دی په دې باندې ما کلیک وکړلو. چیټ جی پی ټي ته ما وویل چې ماته د US انګلیش کنټینټ لوکیشن راکړه، نو هغې ماته دا لوکیشن راکړه، دا ما را کاپي کړلو او بیا ما ملګرو یو 2 سپیس ورکړلو او ما ورته ویل چې د دې دپاره د کنټري مطلب د کنټري کوم لوکیشن دی هغه هم ماته ورسره راکړه. نو ملګرو دوستانو ما ورته په مایک باندې ګوته کېښوده، ورته مې ولیکل، نو بیا یې د کنټري نومونه راته هم راکړل او د هغې نه بعد مې ملګرو دوستانو بیا ګوره په مایک باندې ګوته کېښودله. سیره که نه د لاندې مایک تاسو ته شو کېږي نو په دې باندې به تاسو ګوته کېږدئ. سیره چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم انټرفیس به راشي. نو بیا ورته ما وویل چې ماته پیسټل کوډ راکړه د دغه علاقې باندې. سیره د دې علاقې کم پیسټل کوډ دی، نو د دغه کوډ 10001 دی. ملګرو دوستانو دا به مونږ کم ځای کې لګو، هر څه درته سټیپ بای سټیپ درښایم. سیره که نه اول به زه دا مکمل لوکیشن را کاپي کړم. سیره ملګرو دوستانو دا ټول هر څه به را کاپي کړم. سیره او دلته کې به راشم، دلته کې به ګوره ایډریس کې دا مکمل ایډریس ورکړم. سیره که نه چې کوم دا لوکیشن دی یونایټډ سټیټ دی، دلته کې بیا صرف د کنټري لوکیشن ورکړم. صحیح ده ملګرو، دا مې ورکړو، په دې کې مې دا پیلنی سلیکټ کړئ. سیره چې دا کله تاسو ورکړئ داسې به راشي او دا کم لاندې ځای دی که نه دلته کې به تاسو پیسټل کوډ ورکړئ. دا درته زه دوباره بیا درته ریپیټ کوم، دوباره هم درته درښایم چې په هر څه باندې A to Z پوهه شئ. ملګرو دوستانو بالکل دی درته رازوم کوم. سیره که نه لکه د ماشومانو درته هر څه درته ښایم. ملګرو داسې سکرین شاټ ترې راواخلئ او داسې لیکل پرې تاسو مو کوئ، درته مې رازوم کړو. اوس پاتې شول دا بره. صحیح ده که نه دلته کې به تاسو ایمیل نمبر به دا به تاسو د کوم ځای نه راغلی، نو تاسو به کروم بروزر ته راشئ، دلته کې به تاسو سمپل ساده ولیکئ US مطلب نمبر OTP. صحیح ده که نه
ما ورته ولیکل دغسې ویب سایټ یې راغلی خو په دې باندې به کلیک نه کوئ په دې کې راکوش او دغه ویب سایټ باندې کلیک وکړه دا درته ښکاري په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو په دې اوپن باندې کلیک وکړئ او د نمبر باندې کلیک وکړئ دا نمبر به تاسو سره کاپي شي دلته کې راشي او پیسټ یې کوئ دا ټیک آپشن پرې راغلو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ خو په نیکسټ کلیک مه کوئ ځکه چې مونږ پکې ایمیل هم ایډ کوو نو بیا به راشي یو اس ایمیل به ولیکئ صحیح ده که نه پیک ایمیل به دغه رقم ولیکئ لکه څنګه چې زه لیکم لیکلو کې غلطي مه کوه کینې بیا به تاسو ته دا ویب سایټ یې نه راوړي صحیح ده په دې ویب سایټو کې کم ویب سایټ باندې ته کلیک وکړې نو تا ته به ایمیل راشي ما په دې دویم ویب سایټ کلیک وکړلو دا ایمیل به تې زه را کاپي کړم د سور آیکن دی په دې باندې به زه کلیک وکړم کاپي صحیح دا ما را کاپي کړو بیا راغلم فیسبوک ته او دلته کې مې دا ورکړلو لیندا ټیک آپشن پې ولګېدو نو ملګرو دوستانو ویب سایټ دی دا ویب سایټ هیڅ قسمه ضرورت نه لري دا به پرېږدئ او دوستانو لاندې چې کله تاسو راکوشئ دلته کې تاسو ته وایي چې ته څه ټایم آنلاین وي نو ما خو پکې صرف 24 غنټې ولې په دا منځني باندې مې کلیک وکړلو بیا مې په نیکسټ باندې کلیک وکړلو نو داسې دغه پکې تاسو مو کوئ سره مکمل سیټینګ یې تاسو دا رقم وکړئ دا نه بعد مونږ ته پروفایل پکچر لګول دي نو ملګرو زه به په دې پروفایل باندې کلیک وکړم دا کیمرې به آپشن باندې یو پروفایل به زه ولګوم صحیح ده که نه نو تاسو راسره وګورئ بله دا خبره دا ما په اے آی جوړ کړي دا طریقه به در ښایم چې دا به تاسو څنګه په اے آی جوړوئ زه دا دویم پروفایل هم لګوم او دا نه بعد درته زه طریقه ښایم چې دا ما څنګه په اے آی باندې جوړ کړي دي صحیح ده ملګرو دوستانو هر څه درته اے ټو زیډ سټپ بای سټپ در ښایم څومره خوندور ریزلټ تاسو وګورئ راسره څومره خوندور ښکاري نو که داسې تصویران تاسو هم جوړ کړئ نو ستاسو آی ډي به خامخا وایرل کیږي ولې به نه وایرل کیږي نو دوستانو په دې ویډیو کې ما هر څه وایي چې تاسو به په اے آی باندې تصویر څنګه جوړوئ که دا ویډیو کتل غواړئ نو تاسو به سمې سکیل ایچ وي په یوټیوب کې سرچ کړئ او دا پلنۍ ویډیو به وګورئ په دې کې د یوټیوب مکمل کورس دی صحیح ده راځئ ملګرو مونږ سره خو پیج کریټ شولو صحیح ده پروفایل تصویر هر څه ولګېدل زمونږ پیج جوړ شولو خو د دې سیټینګ به اوس څنګه کوو دې ته به ویډیو مونږ څنګه اپلوډ کوو دا هر څه به درته زه اوس په ډیټیل سره نور خو هم در ښایم ملګرو دوستانو په هر څه باندې مو پوهومه چې هر څه زده کړئ ملګرو دوستانو بل چاته ضرورت را نشي ګوره دا کوم تصویران ما جوړ کړي نو دا ما په چیټ جی پی ټي باندې جوړ کړي دا کومه ویډیو درته ما وښودله په هغه ویډیو کې ما په واضحه ډول باندې دا جوړ کړي دي ما طریقه ښودلې ده نو هغه ویډیو لازم وګورئ قربان مو شم صحیح ده که نه ملګرو دوستانو تاسو به ویډیو څنګه اپلوډ کوئ نو په پلس ایکن باندې کلیک وکړئ او دا کم فوټو دی ریل دی داسې پوسټ دی او داسې سټوري د ملګرو دا ټول هر څه تاسو پکې کتلی شئ خو موږ ریل اپلوډ کړو په ریل باندې به کلیک وکړو او دغه ځای نه به دا یو اے آی ویډیو راوالم ریزلټ یې راسره وګورئ ملګرو څومره ښکلې اے آی ویډیو راته جوړه کړې په نیکسټ باندې مې کلیک وکړو دلته به زه ټایټل ورکړم ویډیو چې کوم اپلوډ کوم د هغې سره ټایټل غواړي صحیح ده که نه نو ما یوټیوب ته دا ویډیو اپلوډ کړی او چیټ جی پي ټي ما ته ټایټل راکړی د دې ټایټل طریقه ما په هغه ویډیو کې ښودلې ده کومه ویډیو چې ما یوټیوب ته اپلوډ کړې د یوټیوب کورس ویډیو ده دا ټایټل به زه دلته کې پیسټ کړم صحیح ده که نه دا ټایټل مې ورکړلو بیا به زه دلته په مایک باندې کلیک وکړم ورته به ډسکرپشن ولیکم او بیا به یو دوه سپیس ورکړم دوستانو صحیح ده د هغې نه به زه ډسکرپشن وکړم ډسکرپشن به هم زه د چیټ جی پي ټي نه راغلم دا وګوره تاسو راسره کتلی شئ هر څه زه د چیټ جی پي ټي نه راغلم او په دې باندې ما هر څه لیکلي که تاسو تعلیم هم نه وي دا به تاسو لیکل هم کولی شئ هر څه به کولی شئ خو که تاسو په یوټیوب کې کومه ویډیو ما اپلوډ کړې ده هغه ویډیو تاسو وکتله صحیح ده که نه نو دلته کې ما ګوره کیورډ ورکړو د هغې نه بعد بیا زه یو لاین ورکړم او بیا به سپیس ورکړم بیا به دلته کې راشم یو 15 هیشټیګ په اپلوډ کړم ګوره فیسبوک ته د 15 هیشټیګو نه زیات یې ما اپلوډ کوي صحیح بیا ستاسو مونټایزیشن نه میلاویږي تاسو ته په فیسبوک باندې ګوره دا یو خبره زما یاد وساتئ صحیح دلته کې به زه لوکیشن ورکړم صحیح چې په کوم لوکیشن کې زما ویډیوز خلک وګوري نو هغه لوکیشن ما ورکړلو لاندې چې زه کله راکوشم ټول سیټینګ صحیح ده خو صرف دغه یو دا کم کیپشن دی دا ما آف کړلو صحیح نو زما د خبرو والا ویډیو نه د دې وجې ما آف کړلو او ما ویډیو اپلوډ کړل راځي ملګرو دوستانو تاسو راسره د لږ وخت نه بعد کتلی شئ چې زموږ ویډیو اپلوډ شوله صحیح زه راننوتم ورته پیج ته تاسو نمبر هر څه راسره کتلی شئ لوکیشن هر څه د پیج برابر دي او ویډیو ورته هم اپلوډ شوله بس دغه د ویډیو اپلوډ کېدو طریقه ملګرو دوستانو دې ته چې کوم ما لیکل کړي کوم ټایټل کوم ډسکرپشن نو هغه هم راسره تاسو کتلی شئ چې څومره خوندور او ښایسته ښکاري د دې ټوله طریقه ما په هغه ویډیو کې ښودلې وه هغه ویډیو به درسره لازم ګورئ او دا د فیسبوک د پیج جوړولو طریقه ملګرو تاسو به د فیسبوک د پیج جوړولو طریقه زده کړې وي د دې نه مخکې مې په یوټیوب باندې ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو به یوټیوب چینل څنګه جوړوئ نوم به څنګه ورته سلیکټ کوئ تصویر به څنګه جوړوئ او داسې ډسکرپشن کیورډز او دا به څنګه تاسو لیکئ په اسانۍ سره که ستاسو تعلیم نه وي نو بیا یې هم لیکلی شئ نو ملګرو د هغې نه مخکې ما په یوټیوب باندې ویډیو جوړه کړې وه په یو نوم باندې مې چینل جوړ کړلو اوس په فیسبوک باندې په هغه نوم باندې مې فیسبوک پیج جوړ کړلو د دې نه بعد به که تاسو خوښه وي نو زه به تاسو ته یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړم په دغه نوم باندې نو که تاسو هغه ویډیو صرف یوټیوب فیسبوک او ټیک ټاک ته دریو واړو ته یو ویډیو اپلوډ کولی شئ او که ستاسو چینل یا مونټایز شو یا فیسبوک پیج یا د ټیک ټاک اکاونټ نو تاسو د دریو واړو نه ارنینګ کولی شئ نو که غواړئ چې راتلونکي ویډیو درته په ټیک ټاک باندې جوړه کړم نو په کمنټس کې ماته ټیک ټاک ولیکئ نو ماته به پته ولګي چې دې ملګري زما ویډیو پوره وکتله تر دغه ځای پورې وکتله نو ملګرو دوستانو لازم به کمنټس ته ریپلی هم در کومه نو لازم یو خوندور غونته کې کمنټس وکړئ راتلونکي ویډیو درته
پسې شی باندې جوړ کړم او له داسې معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هېروئ نو بیا هم یوټیوب ته لاړ شئ سمی سکیل ایچ یو بي به ولیکئ دغه چینل به راشي د یوټیوب لاندې کومه ویډیوز اپلوډ شوي ده دا وګورئ په دې کې د یوټیوب د جوړولو ما مکمل کورس ښودلی دی نو دغه ویډیو مو ګورئ او د دې نه بغیر درته دا وایم چې چینل لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي په بله ویډیو کې به میلاویږو په لوی الله مو سپارم